د انسان په وینه کې د میکروبونو او التهابونو سره مبارزه کوي. په یونیورسيټي اف کالیفورنیا کې ساينسپوهانو باور څرګند کړی چې لږ تر لږه 2 ساعته روژه د هغو انسانانو لپاره چې د معافیت سیستم یې د خطرناکو ناروغیو لکه سرطان او یا د عمر د زیاتوالي لامل کمزوري شوی زیاته ګټه رسولای شي. د ساينسپوهانو په باور روژه نیول د انسان په وجود کې هغه سویچونه فعالوي چې د وینې نوي سپین کرویات جوړولای شي او په اساسي ډول د وجود د معافیت ټول سیستم لسره فعالوي. د دې پوهنتون استاد ډاکټر والټر لونګو وايي روژه نیول د انسان وجود ته اشاره ورکوي چې د معافیت سیستم لسره نوی کړي. کچېرې د یو چا د معافیت سیستم ډیر تخریب یا زوړ شوی وي د روژې په مرسته وجود کولای شي چې دا سیستم لسره نوی کړي او په سیستم کې زړې یا له کار لویدلې پرزې وباسي. ډاکټر لونګو زیاته کړي کله چې تاسو روژه نیسئ او وجود ته د اوږدې مودې لپاره خوراکي مواد نه ورکوي ستاسو وجود اړ کېږي چې د انرژي د ذخیره کولو لپاره هغه حجرې چې زړې شوي یا کار نه کوي له ځانه لرې کړي. په یونیورسيټي اف ساوثرن کالیفورنیا کې ساينسپوهان په دې اړه څېړنې کوي چې د روژې سیستم د انسان د وجود په نورو کومو برخو اغیز کولای شي. خو یو شمېر بریتانوي ساينسپوهانو د دې مطالعې په اړه شک څرګند کړی دی. په یونیورسيټي کالج لندن کې ښوونکی ډاکټر ګراهام روک وایي چې د امریکایي ساينسپوهانو په دغه څېړنه کې په زړه پورې ارقام راغونډ شوي خو د ده په باور دا به غوره وي چې داسې درمل وموندل شي چې د روژې په څېر په وینه کې سپین کرویات زیات یا له سره فعال کړي. کچېرې داسې درمل وموندل شي چې د انسان په وینه کې سپین کرویات نوي کړي د ډاکټر موسن په باور انسان به حتی د عادي خوراک په وخت کې د روژې په څېر ګټه اخلي. خو د یونیورسيټي اف کالیفورنیا استاد ډاکټر والټر لونګو وایي چې تر اوسه داسې هیڅ اسناد نه دي موندل شوي چې ثابت کړي چې روژه د انسان وجود ته تاوان لري. ډاکټر لونګو ویلي ډیرو ناروغانو چې په سرطان اخته وو ماته ویلي چې د کیموتراپي پر مهال روژې ډیره مرسته ورسره کړې ده او حتی روغتیا ته یې ګټه رسولې ده. کله چې زمونږ ګران هیوادوال یا هغه مسلمانان ورونه او خویندې چې دوی باندې روژه فرض او روژه نیسي نو البته چې له څو ورځو یا له یوې اونۍ څخه وروسته د دوی په بدن کې ځینې هورمونونه افرازیږي چې هغه سیروتونین، میلاتونین، اندورفین، دینورفین، انکافاین او ګروت هورمونونه دي. البته دا هغه هورمونونه دي چې دا په بنفسي ډول باندې د روژهدارانو په بدن کې افرازیږي او بیا دا زمونږ ګرانو دوستانو ته البته له یوې خوانه سیروتونین هغه خاصیت لري چې ډپریشن، وسواس، افسردګي، زړه تنګوالی او رواني اختلالات له منځه وړي. او د دې په څنګ کې اندورفین هغه هورمون دی چې انالجیزیا خاصیت لري، یعنی هغه دوستان چې د دوی د سر دردونه، د معدې درد او سوزش، د دې په څنګ کې د عضلاتو د بندونو دردونه ورته پیدا کیږي دا هم په روژه کې رفع کیږي. او د دې په څنګ کې ګروت هورمون هغه خاصیت لري چې له یوې خوانه لیپولایتیک دی. البته 20% په روژه کې دا هورمون زیات افرازیږي او دا له یوې خونه لیپولایتیک دی، یعنی هغه لیپید، شحم او غوړینې مادې له منځه وړي. او له بلې خونه دا د ساختو ساز د حجراتو وظیفه یا دنده پر غاړه لري. یعنی ګروت هورمون هغه کسان چې د دوی زړه ډیر کمزوری دی د زړه هغه عضلاتي حجرات تقویه کوي، یعنی زړه یې قوي کیږي.